مور چې د چانه ناراضي پلار ته ناراضي دا ګمان دې نه کوي چې زه به اتیا حجونه وکم الله به راله قبول کړي ستا یو سبحان الله به قبول نه کړي. اخري خبره دا ده چې د الله رضا د مور او پلار پر رضا کې دا ذهن کې کېنوا کدی مور رضا او پلار رضا او د الله رضا ته حاصلې دي شي په ارزه او په ارواح کې په نفل او په فرض او په ټولو کې. او چې کله مور او پلار ستانه ناراضو نو دا ګمان مکوا چې ستا یو عبادت به هم الله قبول نه فرض او نه نفل او نه یو شی نه بل شی او نه قبليږي. دا انسان عاق دا عاق یو معنا دا چې حکومت په کاغذونو کې عاق اخبار کې راشي پلانې نه پلانې سوې پلانې عاق عدالت کې کاغذونه جمع کې دا عاق شو بیا که څوک ورته داوی کې مور خپل پینې وې دا عاق کړی دا یو دا کاغذونه لیکلو ضرورتي او یو د الله تبارک تعالی طرف نه عاق دا هغه بچي چې هغه نافرمانی وکي او د مور دنه پسینه کې زړه معمولی خپشه مور څه نشي ویلای دنا یریږي دغه بډای شوی د ځوان شوی پلار زړه کې خپشه اڅ نشي ویلې د ځوان دغه بډا ده ا تکلیف تیری مور خو یریږي مور خو حیا کوي پلار خو یریږي پلار خو حیا کوي خو الله نه حیا کوي نه یریږي هغه وستا ټول عبادت ما برباد ختم میکو دته وی عاق مور دې څه ونه ویل تاسو معمولی خبره وا پلار دې څه ونه ویل معمولی خبره وا خو پلار دې څه وای نه اته ته محتاج ده هغه بوډا شوی ده کمزورې شوی ده بیمار شوی ده هغه ستانه کور پرې چیرته لاړ شي هغه ستانه ډیر مجبوري نه ستا ټول خبره برداشت کوي خو الله خو نه برداشت کوي پدغه سکند باندې چې تا مور ناراضه کړه د نظر خپشه پلار ناراضه کړه د نظر خپشه الله خپشه الله ستا ټول عبادت هغه ټول ختم کړه باطل کړه محو کړه ټول ختم شه د ټول عمر ختم شه د راتلونکي ټول عمر عبادت نه قبلې الله ستانه سيري الله ستانه څه حیا کوي نه دا شرط د الله او پیژنې تا نمور پلار رضا او الله رضا چې مور او پلار ناراض او الله ناراض بس نور ته ضرورت نشتا. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دا موضوع ډیر لوی ده نور بیان به ان شاء الله نور جمعو کې ور باندې وشي. یا الہ العالمین ته موږ ټول په حال باندې رحم وکړي. الہ العالمین ستاره زموږ ته را نصیب کړي تا چې کوم نعمتونه موږ ته راکړي مور او پلار دغه خدمت را نصیب کړي د خدمت توفیق موږ ته راکړي. الہ العالمین دغه دعاګانو کې زموږ نصیب وکړي دغه دعاګانې زموږ لپاره قبول وګرځي. الہ العالمین دغه د نافرمانی او د خفګان موږ په امن کې وساتي. یا الہ العالمین چې دغه خدمت ته په موږ باندې فرض عین ګرځولې موږ له توفیق راکړي. الہ العالمین دغه خفګان چې ته په موږ حرام ګرځولې موږ دغه حرامونه په امن کې وساتي.